سلامونه دوستانو، نن به تاسو ته ښایم چې څنګه به تاسو ګرین سکرین ویډیو سازوئ او دا به ایډیټ کوئ. نو ټوله طریقه ته په ویډیو کې درښایم. نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، یو ښایسته غوندې کمنټ کوئ چې زموږ حوصله افزایي کېږي، تاسو دا شان نوې ویډیوګانې نور هم سازوو. نو راځئ کیپکټ به اوپن کړئ. کیپکټ کې بیا په نیو ویډیو باندې کلیک کړئ. اوس به هغه ویډیو راواخلئ کوم چې تاسو په ګرین سکرین کې ایډیټ کول غواړئ. نو زه به راواخلمه، تاسو خپل ویډیو راواخلئ. زه به راواخلمه دا ویډیو، چې دا ویډیو په ګرین سکرین کې سپیډ کوم. تاسو به څه کار وکړئ، ویډیو له به ټک ورکړئ، نو دا به لږه په دوه ګوتو باندې داسې واړه کړئ او دغه شان سکرین کې به پرېږدئ. بیا به لاړ شئ د اورلې په دې اورلې باندې به کلیک کړئ، بیا به ایډ اورلې ووهئ. هغه تاسو ګرین سکرین ویډیو راواخلئ کوم چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. نو زه به دا لیپټاپ راواخلم، بیا به ډن باندې کلیک کړئ. خلک صبر وکړئ، ستاسو ویډیو به ایډ شي. تاسو ځینې ویډیو ایډ شوه، اوس به تاسو دا لږې پول کړئ. صحیح ده، دې سکرین څه به یې دغه کړئ. وشو بیا به تاسو دې خوا راشئ او ریموو بیک ګراونډ موله په دې باندې به کلیک کړئ. بیا به دا کروما کی موله کروما کی باندې به کلیک کړئ. بیا داسې کار وکړئ، د کروما کی چې کومه ده دا برابر دی ګرین سکرین ته، دا به تاسو سره دغه شان شي. بیا به داسې کار وکړئ، دا انټنسټي دا موله دا به لږه داسې زیاته کړئ. صحیح ده، چې ګرین مکمل ختم شي. وشو بیا په ډن باندې کلیک کړئ. بیا داسې کار وکړئ چې دا ستاسو چې کومه ویډیو ده دې له به کلیک وکړئ، دا به لږه داسې غټه کړئ. اوس دا تاسو څونه غټوئ دا بهر ته نه راوځي، دا به دقه لیپټاپ کې دا بهر ته نه راوځي. دا یې څونه غټوئ دقه لیپټاپ په سکرین کې به راځي. دا به دغه شان کوئ. اوس تاسو ته ویډیو پلی کوم، ګورئ څونه ښایسته ښکاري ویډیو. خلک وایي چې دا په لیپټاپ کې د ویډیو تنده شوې ده، تنده په لیپټاپ کې را پلی کېږي. نو دا ډېره اسانه طریقه وه. نو که تاسو ته کوم مشکل راغی بیا هم نه شوئ ایډیټ کولی، نو ما ته په کمنټس کې ووایئ، زه به تاسو بیا په کمنټس کې پوه کړم. او زموږ چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ.